د نن درس ته بیا هم سره غلاست راځو په درس باندې پیل کوو. کوم ځای وایو تا پوښتنه درلودل چې شو او چې شه وا د دې دواړو ګوري تاسو د دې کارکټرونو هم ورسره بلد یاست. خن او تای دا دواړه په ګرامر کې قیدونه دي. دا دواړه قیدونه دي، یعنی دوی د صفتونو و مخته کاریږي. صحیح دی. تای په تای کې شدت یو څه زیات دی. خن یو ډیر نرم قید دی. دواړه د صفتونو مخته ویلی سي ته داسې ویلی سي چې او تا خنلی دی ډیر ستړی دی. زه ډیر خوشحاله یم. واخن گاوسینګ زه ډیر خوشحاله یم. گاوسینګ خوشحاله، لی ستړی. او کته وای چې ګران دام صفته ګوي تای شدت پکې زیات دی. شدت دا معنی بیخي اوس وای چې بیخي ګران دی، نو ته وای چې تای ګویله. نو معمولا په داس وخت کې دا داس حالت شي چې ته پکې کې ناراضه دی د یو صفت دوه شدت زیات چې ته ناراضه یې. اکثره وخت د ناراضي په وخت کاریږي. نو ګوره وتای لیله زه بیخي ستړی یم. وتای لیله دا په دا وخت کاریږي. او دا خنج دی دا یو نرم قید دی، معمولا د هر صفت په مخته کاریږي که څه هم معنا یې نه کې مشکل نه لري. سیری واخن گاوسینګ زه ډیر خوشحاله یم. گاوسینګ دا به معمولا د منفي صفتو سره لکه اوس ګوره ستړی، ګران، چې ته په ناراضه یې دا صفتو سره تای کاریږي. معنا تر حد زیات今天天气太冷نن هوا بیخي یخه ده. ته په دا یخوالي ناراضه یې، بازار به معنا یخ کېږي، ته نه درس ویلی سې او نه یو بل کار کولی سې. یا 今天天气太热نن هوا بیخي ګرمه ده. صحیح دی.太热تای شدت زیات دی او هغه دا معمولا د هر صفت سره کاریږي که معنا هم نه کې پروا نه وي. واخن هاو زه ډېر ښه یم، ضرورت یې نشته چې وایم ما زه ښه یم، ځکه دا دون عام دی چې د هر صفت وروسته کاریږي. صحیح دی. مشکل شته. چینګ دا کای شو کتابونه خلاص کړئ. څومره صفحه وایو؟今天我们学习第59页。زما ورور ډېر شاته چابس我哥哥是英语的老师。我哥哥是که د ورنه کې هم پرونه ځکه موږ ویل چې د کورنۍ د غړو او د تعلیمي ځایو لپاره د استکولی سي. ته ویلی سي چې我哥哥是我د ګ ګوره دلته د نسته موږ ویل خپلوۍ لپاره英语انګلیسي ژبه.我哥哥是英语老师دا دواړه یو اسم کېږي د انګلیسي ژبې استاد. که وایي英语的老师هم صحیح خبر ده.我哥哥是英语老师。زما مشر ورور که کشر ورور جو و دیدی是英语老师. زما کشر ورور د انګلیسي ژبې استاد دی. و د اسم او ضمیر وروسته راځي. د اسم او ضمیر څخه وروسته دا ښه کارېږي. مشکل شته؟ اوس ورته ګورئ 51页59页那边做什么صفحه？今天我们学习第59页。پیدا کړی مې دی ټولو؟ څنګه و دو 59页نه 50 صفحه درېمه محاوره دا خو ویل ټول راډول دی. درېمه محاوره ته ګورئ 59页کې وایي درېمه محاوره سوله ما وروسته یوازې你家有谁？你家有谁？爸爸妈妈姐姐。你姐姐工作吗？工作。他是职员。在银行工作。
在银行工作。你哥哥做什么工作？你哥哥做什么工作？他是大夫。他结婚了吗？结婚了。他爱人是护士。他们有孩子吗？没有。صحیح. نو وانګلان او مالی دوی دوه خبرې سره کوي. اول وانګلان پوښتنه کوي نیجا یو شی څه په کور کې څوک دي؟ کم کسان دي؟ مشخصه کړه. مالی او توای درې نفره زما سره وای څلور کېږي. نو بابا ماما جیجه پلار مور او مشر خور. نی جیجه ګونځو ما آیا څنګه وای؟ آیا مشر خور دی کار کوي؟ ګونځو ګور دا د هو معنی و کار کوي. ګونځو کار کوي. تا شه جویان دا کارمند ده. ځای ین خان ګونځو په بانک کار کوي. د موخیتو د مخه ځای دا خید کوي. ځای ین خان ګونځو په بانک کار کوي. نیګه ځو شمه ګونځو مشرور د سکار کوي. نیګه ځو شمه ګونځو. تا شه دایفو دی ډاکټر دی. تا جیه خونلما آیا د واده کړی دی؟ تا جیه خونلما آیا د واده کړی دی؟ جیه خونله واده کړی دی. تا آیرن خوش مېرمن نرسه ده. تا من یو خایزما آیا دوی اولادونه لري؟ مې یو او اولادونه نه لري. صحیح دی. نو دلته اوله پوښتنه خو نو دغه کوي وانګلان کوي. صحیح دی. تاسې دا سپارس کوي دا وانګلان او دا چې سوله مالی. ما پرون تاسو ته ویل چې کچېر مشخص د خلکو پوښتنه کوي نیجا یو شی او یا به نیجا یو شمارن او شی نیجا یو شی او مشخص کسان نیجا یو شمارن کم کسان دي. که بکت تعداد پوښتنه نیجا یو جی کو رن دا صرف تعداد سره. صحیح. دا خبر خو په یاد ده. نو دلته چې وایي نیجا یو شی تاسو په کور کې څوک دي اول دا خبره وانګلان را شروع کوي. وانګلان وایي نیجا یو شی تاسو په کور کې څوک دي. یعنی دلته خزانه وارم دا پوښتنه نه کوي چې تعداد صرف راوښیه پورا مشخص راته وایي نیجا یو شی تاسو په کور کې څوک دي. دا ورته بابا ماما جیجه پلار مور او مشر خور. صحیح دی. نو نیجه ځو شمه ګونځو هغه څه دی؟ نیجه شاباس. نیجه ګونځو ما آیا مشر خور دې کار کوي؟ په جواب کې دا وایي کار کوي. ګونځو تا شه جویان دا بانکي کارمند ده. ځای ین خان ګونځو په بانک کې کار کوي. اوس نو دغه پوښتنه بیا مالی کړې ده و نیګه ځو شمه ګونځو مشر ور دې څه کار کوي. دا وانګلان ته وایي تا شه دایفو دی ډاکټر دی. تا شه دایفو. بیا دا پوښتنه کوي تا جیه خونلما آیا د واده کړی دی؟ دا ورته واده کړی. جیه خونله د مېرمنې نرسه ده. تا آیرن خوشه. اوس آیا دوی اولادونه لري؟ تا من یو خایزما مې یو نه لري. صحیح دی. څوک تکرار والا سي سجکولا معنا سره شاباس. نیجا یو شی تاسو په کور کې څوک دي؟ بابا ماما جیجه پلار مور او مشر خور. نیجه ګونځو ما ستا مشر خور کار کوي. ګونځو و تاشه جیوین دا اداري کارمند ده. جویان دا اداري کارمند ده. ځای ین خان ګونځو په بانک کار کوي. نیګه ځو شمه ګونځو ستا مشر اوسه کار کوي. تاشه دایفو دی ډاکټر دی. تاجه خونلما دا واده کړی دی. جی خونله واده کړی دی. تا آیرن شه خوشه ملګری یا مېرمنې نرسه ده. تا من یو خایزما دی اولادونه لري؟ مې یو نه لري.
عبدالمقتدي د معنا سره نیجیا یو شوی څوک بابا ماما جیجې مور پلار او مشر خور نی جیجې ګومځومه ستا مشر خور کار کوي ګومځو کوي تاسو جوین 他是职员 جوین دای یونهان ګومځو دا کارمنه ده او دا په بانک کې کار کوي نیګه دوشمه ګومځو ستا مشر خور کار کوي تاسو څه کار کوي ګه جو شما کوم تاسو دای هغه راځي تاسو یو باندې ما هغه واده کړی دی یو باندې واده کړی آیرن کوشه هغه داغه مېرمن نرسه ده تامن یو خایزه ما داغه ولادونه لري یو نه ده مې یو نه لري او دای د موقعیت لپاره مثالي لغات دي د موقعیت لپاره مثالي لغات نه دي دا خیدي لکه په داخل کې اسمه په کور کې ځای جا په دکان کې ځای څنګه دي ذکر شوی مطلب غزای شي په بانک کې ده نه و په بانک کې داخل خدام خپلوي ده په خپلوي دوه ځایونه موږ ویلي و چې د ذکر کولو ته ضرورت نشته هغه یو خپلوي او بل تعلیمي مرکز و امان سویشاو و امان د سویشاو زموږ مکتب دا دواړه تا آیرن مېرمن دا خپلوي ده په دا ځای کې استکواله سو کې و آیا مشکل نشته تا د آیرن هم سیدی کې یسته کې مشکل نشته په حالت کې یستکیر چې دوه ور راسي سیدی زوام زما د مشرور موټر و د گ گ د چ نو دوه ور سره اول به اتمن استکو و گ گ د چ ځکه جمله ډیر ورته دوه ضرورت نشته 好的请看一下د دا درو محاورات ویډیوګانو ته وګورئ دا شی سره استاد بیا رن نه استعمالېږي یا دای څوک دی تاسو شي دای څوک دی و رن نه غواړي څوک دی تاسو و رن نه غواړي دا خپل شی پښتنه کې شمع سره بیرن غواړي شمارن شیخ خپل د انسانانو په ټول لپاره 好的，今天我们看第七课的视频的我们درس هغه مربوطه ویډیوګانې دي اوله ویډیو خو نو دا ټول دغه پاړه بیا دا ټول د کورنۍ د غړو د پښتول د پاړه بیا七课对7.1اول محاوره ته ګوري家有几口人？4口人，你家呢？2口人，妈妈和我。啊，你妈妈做什么工作？她是老师，她在大学工作。哦，哎，你妈妈身体怎么样？有一次我们开完会，而且没拿房卡，然后就喝醉了。走。盒子，你家有什么人？爸爸妈妈和一个弟弟。你弟弟是学生吗？是，他学习英语。你妈妈工作吗？他不工作。那你在北京很长时间了？不到1年。你家有谁？爸爸妈妈、姐姐。你姐姐工作吗？工作，她是职员，在银行工作。你哥哥做什么工作？他是大夫。他结婚了吗？结婚了。他爱人是护士。他们有孩子吗？没有。刘金，你家有几口人？4口人。你家？2口人，妈妈和我。你妈妈做什么工作？她是老师，她在大学工作。
سه تاسو راته وایه سه اوس نو معنا تاسو خپل راته معنا کوئ هر جمله 刘听你家有几口人？ سه ویله وایي ستاسو په کور کې څو لیوجین نیجا یو جی کورن چنای جمله جمع معنا ګرځي 4口人。 څلور نفره س کورن جمله به وایي 你家呢？ نیجانا نیجانا 2口人， 两口人اول جمله 妈妈和我。 زه و ماما和我 你妈妈做什么工作？ شاو你妈妈做什么工作سامور څه کار کوي 她是老师， 他是老师的استاد的 她在大学工作。 他在大学工作他在大学工作دا پوهنتون کې کار 你妈妈什么样的？ 好的你们这个视频你们看懂了吗 په دې باندې پوه شولاست 你们明白了吗好的今天我们再来看第二个绘画的视频د دوهمې محاورې ویډیو به وګورو盒子，你家有什么人？盒子你家有什么人 爸爸妈妈和一个弟弟。 爸爸妈妈和一个弟弟 مور پلار او یو کشر و 你弟弟是学生吗？ 你弟弟是学生是，他学习英语。是他学习英语你妈妈工作吗？ 你妈妈工作吗 哎mor de kar کوي 他不工作。 他不工作他不工作 那你在北京？ 请再看一下这个视频再看的意思你们知道吗对吧 对 再看什么呢请再看吧因为بیا وګورئ请再看吧 اوس نو درول نه غواړي تاسو مستقیما په پیاس盒子，你家有什么人？ 爸爸妈妈和一个弟弟。 你弟弟是学生吗？ 是，他学习英语。 你妈妈工作吗？ 他不工作。 那你在北京很长时间？ 好这个视频也很简单咱们这个啥的也很简单看一下第三个绘画的视频你家有谁？谁问 你家有谁 你家有谁 爸爸妈妈姐姐。 爸爸妈妈姐姐 你姐姐工作吗？ 你姐姐你姐姐工作吗 工作，他是职员，在银行工作。 工作他是职员在银行工作 你哥哥做什么工作？ 你哥哥做什么工作 他是大夫。 他是大夫 他结婚了吗？ 他结婚了吗 结婚了。 结婚了 他爱人是护士。 他爱人是护士 他们有孩子吗？ 没有。 没有玛丽这是谁他叫玛丽他的母语不是中文他的母语的murni jaba 不是中文 चेन्नई的他也学习中文了 دې هم چेन्नई ژبه زده کړې یعنی پرشتیا هم دا چेन्नई نه ده د چेन्नई ژبه زده کړې所以我们可以说他的母语不是中文他也是学习中文的好的اتم درس بیا شروع کی بیا ورسره د اتم درس محاوره وایو په دې کې مشکل څه没有问题没有问题没有问题یا没有问题好的اوس نو بیا کتاب ته ګورئ نوټس
请看一下你们的书。په نوټس کې اوله نقطه لیکلې ده نیجا یو جی کورن. نیجا یو جی کورن. تاسو په کور کې څو کسان دي؟ How many people are there in your family? بیا لاندې په تشریح کې ورته وایي جی کورن is used to ask about the number of people in the family only. To ask about the number of the people in the family only. یوازې د تعداد پوښتلو لپاره کاریږي. When one wants to ask about the number of people in an institution or a community, که څوک غواړي چې د یو تعلیمي مرکز یا د یو ټولنې د خلکو تعداد وپوښتي هلته جی کورن بیا نه کاریږي. He should use the major word گه. هلته بیا وایي دوش او گرن جی گرن. صحیح دی؟ ستاسې په سیم کې نیمن بند نیمن د جاوس یو جی گرن څو نفره دي؟ هلته به ګه کاروئ، کو به بیا نه کاروئ. کو یوازې د کورنۍ مربوط دا خبره ده. بل دوم وایي لیانګ کورن. لیانګ and both mean two. دا پرون تشریح ده چې دلته یې ورکړې ده. وایي لیانګ او دا دواړه دوو ته ویل کېږي. Generally لیانګ is used instead of په عمومي ډول سره لیانګ د پر ځای کاریږي. Before a major word د یو مقداري لغات د مخه ځکه دا خو عادت دی. Or a noun which does not take a major word. یا د ځینې اسمونه چې مقداري لغات نه واړي د هغه څخه وروسته دغه لیانګ کاریږي. لکه وایي دوه ملګري لیانګه پنګیو. څه لیکلي دي؟ لیانګه پنګیو. یا وایي لیانګه ګګه دوه مشران وروڼه لیانګه ګګه and so on of that note. But for a figure bigger than 10 تر لس چې غټ عدد یې هلته لکه اوس په عدادو کې چې وایي ش لیانګ بیا نه سوی ویلی 12 به ش خپله به وایي 22 به سن ش په دغه عدادو کې په ټولو عدادو کې 240 وایي 250 2 اتیا عدد چې راغلی په ټولو کې به خپله کاریږي. is used instead of لیانګ no matter whether it is followed by a major word or not. وایي فرق نه لري که وروسته مقداري لغات راغلی که نه یې راغلی. لکه اوس دلته ګوره دین 12 بجې دین 12 بجې یا لیکلې ګه سویشنګ 22 زده کوونکي. نو د 22 کلمات چې ده دا خو خپله دا عدد دی. دلته خو دا لیانګ نه ویل کېږي. دا خپله ویل کېږي. په 12 کې ساینس دا خو پرون چې خبره تشریح شوه په دې اویال سره چې پوښتنه کړې په دې سر خلاص شوه. درېیمه نقطه وایي نیجا یو شی. Who are there in your family? وایي دغه طریقه څه وخت کارېږي. The above sentence has the same meaning. عیني معنا لري لکه چې ته وایې نیجا یو شمرن. نیجا یو شی او نیجا یو شمرن فرق نه لري په معنا کې فرق نه لري. شی can either be singular one person or plural several person. دا شی که ډېر کسان یې کم جمع یې که مفرد د دواړو دپاره. نیجا یو شی ستاسو په کور کې څوک دي که ډېر کسان پوښتې هم نیجا یو شی ویلی سئ. که یو کس پوښتې چې تاسو شی هم دغه دپاره کارېږي. نو ځکه چې دا ولې دا رقم کېږي د جمع مفرد دواړو لپاره په پوښتنه کې نه معلومیږي چې په جواب کې شاید یو نفر وایي زه یوازې پلار لرم یا وایي زه هېڅوک نه زه یوازې اوسېږم. په سوال کې نه معلومیږي. نو هغه به وروسته پوښتونکي ته نه معلومیږي. شاباس. نو پوښتنه خو په مفرد ډول کېږي. جواب یې کیدای سي جمع یې کیدای سي مفرد. مشکل شته؟ سن درېیمه برخه ده استیخون عوض کول. یو او کوجان او پراخونه substitution عوض کول and extension. اول جمله وایست اول جمله تاشویشی ینگ یو. دوامه جمله به څوک جوړه کې د دې پر ځای باندې څنګه وایست په کوم لغات عوض کوي د ینگ یو پر ځای باندې راسته خو درې لغات ورچوي. نو څنګه وایست تاشویشی خانیو تاشویشی خانیو دا بل دای چنای ژبه زکه. تاشویشی ریو دا دای چې زده کوي جاپاني ژبه او تاشویشی خانیو دای کورهایي ژبه زده کوي. دا لغات چې دی ګوري ر په تاریخو کې هم کارېږي. ر خو لکه د کلکین شکل چې لري دا په اصل کلمات ته ویل کېږي. د جاپان چینایي نوم چې دی ربن څه ته ویل کېږي جاپان. دا نوم په دې خاطر پرېښی دی چې په چین کې د چین و ختیځ طرف ته جاپان دی. هغه خوا ده چې لمر ورڅخه راخیږي سهار وختي د کلکین څخه لمر راخیږي دا د کلکین شکل دی ربن. نو په دې خاطر یې د لمر راختلو خوا ته چې کوم هېواد دی
د جاپان باندې دا نوم یې شوی ربن جاپان. اوس نو ر چې کار شوی ر او یو ورسره اضافه کې ر یو دا جاپاني سیس جاپاني ژبه سواله او که څوک داس وایي دا رقم وایي تا ش ربن رن تا ش ربن دا کس چې دی جاپاني دی د انسانانو لپاره ربن رن جاپاني ر یو جاپاني ژبه ربن خپل جاپان سیسو. نو دومره نقطه دی ار 他在银行工作 他在银行工作 د په بانک کې کار کوي. ګوره یو لوکیشن ورډ چې دی لوکیشن ورډ هر وخت چې تاسو د ځای کلمه کار کوي وروسته بیا یو موقعیت یادوي صحیح دی جمع وروسته بیا فعل کاریږي دا ترکیب دی دا یو سټرکچر هم دی صحیح دی هم دی په بانک کې کار کوي 他在银行工作 هغه فعل بیا په پای کې فعل تر مخ نه سی ولې چې زوم دی کار کوي په بانک کې 他工作在银行دا غلطه ده اول بیا موقعیت یاده 他在银行工作 دا لکه قید دا ځای او لوکیشن دواړه چې یاد کې دا قید سو د دې تشریح کې د کار موقعیت سي د په کور کې درس وایي 他在家学习 صحیح دی د په سیم کې درس وایي 他在教室上课 他在教室上课 دا سیم د رسمي ده ادا دغه درس ګرامر هم دی خو لاندې خبره وسوله یو بیا دا هم تکراریږي. نو دوه نقطه دا اصله 他在银行工作 دا په بانک کې کار کوي نو څوک یې आवाज کولی شي 他在教室上课 他在教室上课 دواړه لغاتونه یې आवाज کیږي یو موقعیت دی 教室 صحیح دی 教室سیم ته وایي 上课 درس تازیدل د خپل د رسمي چې استاد ورته ولاړ دغه درس ته چې وایي دته 上课 他在教室上课 او بل څوک جوړولی شي 他在宿舍休息 他在宿舍休息 دی په لږه کې استراحت کوي 他在家看电视 他在家看电视 دی په کور کې تلویزیون ګوري 3 他们有孩子吗 دلته دوه لغاتونه یې واسکېږي ځکه دوه دانې انډرلاین لغاتونه 他们有孩子吗آیا دوی اولادونه لري اوس نو ته د 他们پر ځای باندې فاعل هم اړه او هغه مفعول هم اړه 你姐姐 你有姐姐吗 你有姐姐 آیا ته مشره خور لري لاندې 你有英语书吗 你有英语书吗 څه معنا آیا ته د انګلیسي ژبې کتاب لري 英语书 آیا ته د انګلیسي ژبې کتاب لري 你有电脑吗 你有电脑吗 صحیح دی 你有خپل یو دی دغه دوه لغاتونه واسکې 你有电吗 آیا ته کمپیوټر لري کته دا سوای 他有妹妹吗 آیا دی کشر خور لري 他有妹妹吗 他有汉语书吗 کوم دوه تر چې 他یو پر خپل ځای دی 他دلته کېږي دا بل 他有汉语书吗 آیا دی چینایي ژبې کتاب لري بل څنګه 他有手机吗 اخري 手机دی دا آیا دی ټلیفون 他有手机吗 آیا دی ټلیفون لري دا کورنۍ کار دی په کتابچو کې به کټ مرته هغه رقم واړوي او دوه واره به ولیکي یو وار مو شو ولیکله دوه مار د تمرین په خاطر باندې فقط دوه واره یو درلودل ډیر معنا مو کې دی معنا ستا البته د موجودیت معنا نه چې ستا دی ار موجود دی یو شی ستا دا دې ته چې لوایس نه هغه دا اشاره سره نار دوه لغاتونه ستا دا چې تاسو وای نار دا معنا حالته او دا سیمه لسه نالی دا دوه دا معنا حالته انګلیسي لغات د لپاره چې شو یا هغه به دریم ټون دی نار چیرې او که دریم ټون کې نالی دا دریم ټون کې به دوه دا معنا چیرې سیدی ته چیرې کار کوي نه ځای نالی کوم ځای نه ځای نار کوم ځای سیدی ځای معنا شي ځای د موقعیتو مخرجي په کې سیدی په کور کې ګوره ځای جا په سیم کې ځای جاوش په بانک کې ځای ین خان د په داخل کې معنا لري دا نور معنا هم لري خو په دا ځای کې معنا ان او اټ د پاره کاریږي ځای جا په کور کې اټ هوم سیزو او چوکار تم ګوري请跟我读哪是来我在北京语言大学学习我在北京语言大学学习
我在北京大学大学学习。今天有汉语课。今天有汉语课。今天有汉语课。今天有汉语课。明天没有课。明天没有课。下课了。下课了。我回宿舍休息。دا اوله جمله و在北京语言大学学习怎么了؟ شابه زه د بیجینګ د ژبو پوهنتون کې درس وایم یعنې ورې رسمي زده کوونکی یم درس وایم شویشي عام درس وایي که په سیم کې درس وایي په د ځان سره وایي شویشي زده کول درس وایم زه ورې درس وایم 今天有汉语课 نن یا نن موږ د چینایي 今天有汉语课 نن د چینایي ژبې درس لرو 明天没有课 یا سبا درس نه لرو دا د چهارشنبې پر ورځ مثلا موږ وایو 今天有汉语课 نن د چینایي ژبې صنف لرو 明天没有课 سبا درس نه لرو چې پنجشنبه یا جمعه رخصتي او لکه اوس ګوره دا اوس فعلا دغه جمله کاریږي 下课了 سیم ختم شو 我回宿舍休息زه لیلیې ته بیرته ځم استراحت کوم زه بیرته لیلیې ته ځم استراحت کوم انا اوس دا جمله د لیک کاریږي 下课了我们回家休息 څنګه وایو 下课了سیم ختم شو 我们回家休息موږ کور ته ځو استراحت کوو هغه دوه درې جملې په معنا سره انجنیر صاحب ویلی سه 我在北京语言大学学习学习 在北京的中国体大学今天有汉语课 能在哪一间大学 明天没有课 سبا نه下课了 درس ختم شو 我回宿舍休息زه بیرته ځم لیلیې ته درس هم دغه شویشي ګورې دا قانون موږ ویلی وو دا په اصل کې ټکي لري خو ټکي نه ورسره لیکل کېږي شویشي نو ځکه د دې سره به احتیاط کوئ زه بیرته ځم لیلیې ته استراحت کوم وره وخوی سوشه زه بیرته ځم لیلیې ته بل شیوسي دا څو فعلونه پاتې پسې شیوسي好的你们有问题吗没有问题的话下课了能درس的غزه